سلامونه نیکې هیلې احترامات د MCL یوټیوب چینل درنو لیدونکو او اوریدونکو هیله لرم چې جوړ روغ او د صحت کلمه مو ورته ني وګورئ دوستانو نن یو ځل بیا تاسو ته له پکسل اپ د زده کړې د اوومې برخې سره حاضر شوی یم نو هیله لرم چې ویډیو تر پایه راسره وګورئ او ویډیو در سره لایک کړئ دوستانو تېره برخه چې زموږ پاتې وه هغه په بغل خط نه پاتې وه یعنې د بغل خط نه دخوا اپشنونه پاتې وو دلته ځینې اپشنونه مهم دي خو ځینې بیا دومره مهم نه دي خو راځو په تفصیل سره زره تر زره تشریح کوو نن دغه برخه ټوله خلاصوو ځکه چې بیخي ډېر ټایم یې ونیولو ډېر وخت یې ونیولو نو له هغه وروسته به دریم اپشن شروع کوو بیا به څلورم ته ځو بیا به پنځم ته ځو خو چې مهم دي دلته بیا دوهم او دریم اپشن ډېر مهم دي البته څلورم هم مهم دی نو راځو بغل خط باندې کلیک کوو بغل خط کې څه کیږي بغل خط کې د دې لیکنې شاته یو بل خط ورکول کیږي ځینې وختونه مثلا ما افغانستان لیکلی دی ځینې وختونو کې دا نه لیدل کیږي مثلا زه به تاسو ته د مثال سره دغه راواخلم د بګراوند رنګ به هم درته بدل کړم کله مې چې دا درته بدل کړه نو تاسو به ښه پوه شئ نو دلته ما تور رنګ ورته انتخاب کړ مثلا تور رنګ دی زه خپل افغانستان چې ما کوم لیکلی دی هغه اوس نه وینم دلته ما تیار سلیکټ کړی دی تاسو وګورئ تاسو که چېرته سلیکټ نه وو تاسو به بیا دلته راځئ دغه اپشن ما درته ښیلی و سلیکټ کارونه ټول پکې ترسره کېږي نو تاسو به دلته په دې باندې به کلیک کوئ مثلا دا نه دی سلیکټ وګورئ تاسو چې کله په دې باندې کلیک وکړئ دا سلیکټ شو کله چې دا سلیکټ شو نو تاسو به راشئ دلته کله چې دلته راغلی نو تاسو به په دې کې څنګه وکړئ اخري برخې ته لاړ شئ ما تاسو ته بغل خط وښیلو البته نو کله چې په دې باندې کلیک وکړئ نو دلته به راشئ دا به فعاله کړئ کله مو چې دا فعاله کړل لاندې به راشئ دلته به سپین رنګ یا هر رنګ چې انتخابولو تاسو اوس خپله وګورئ چې لیکنه ټوله د یوه بغل خط سره را ښکاره شوه را څرګنده شوه نو دا ډېر مهم دی په دې کې بیخي بې اندازې مهم اپشن دی دلته دوه رنګونه ورته انتخابولی شئ چې دا مو په تېره ویډیوګانو کې درته ښودلي وو دلته د بغل خط غټوالی او لنډوالی کولی شئ نو بیرته زه خپل بګراوند اډوم تر څو ښه پوهېږو په نور باندې راځم سپین بګراوند ته اډوم کله مې سپین بګراوند ته واړولو ښه نو دغه د بغل خط وظیفه وه چې درته ومېښوده په څنګ کې ورسره سیه ده سیه څه معنی یعنې سیوری دی شیډو ده کله چې په دې باندې کلیک وکړئ تاسو یې فعاله کړئ تاسو ته خپل معلومات کېږي سره سور سیوری ورکوي البته دا د بغل خط نه جلا خبره ده ښه دلته د شیډو تیزوالی وګورئ دلته پڅ کول یعنې ګردي کول دي نو په څنګ کې ورسره بل دوستانو دلته چې کوم اپشنونه دي هغه پڅ کول دي او دلته چې کوم اپشنونه دي هم فعاله کړل نو دا د رستې او چپې خواته دي یعنې دې څنګ ته د لاړ شي یا دې څنګ ته ښي خواته او یا کینې خواته او دا د سر او پای دي یا د لاندې لاړ شي یا د پاس لاړ شي نو دا د دې لپاره استعمالیږي اوس راځم دغه اپشن یعنې د بغل خط نه توپیر لري سیه دننه سیه څه معنی یعنې د دې لیکنې ترمنځ بل رنګ کارول دي دننه په لیکنه کې ښه یعنې تور رنګ دی هغه بل رنګ پکې وکاروئ سور مثلا هر رنګ دی چې پکې کارولو هغه د پڅکي کول غواړي دلته رستې چپه خواته د دې وړل دي خو دننه دا په لیکنه کې دي ښه دغه دننه سیه چې کومه ده د په لیکنه کې ده بهر نه ښکارېږي یعنې تاسو د افغانستان وګورئ لکه دلته یو د وینې رنګ یې واخیسته مثلا دغه سیه دننه کوم تغییر پکې ورکوي سر خواته او لاندې خواته که نه البته راستې خواته چپې خواته نو د ټول تغییرونه دلته پکې موجود دي او د دې تغییر پسې کول یا ګردي کول تاسو وګورئ دغه تغییر منځ کې راوړي نو دا د دې لپاره استعمالیږي دا د ننه سیه ده یعنې په لیکنه کې چې ننه کوم رنګونه کاروي هغه دلته کارول کېږي او ورسره په څنګ کې دوه بعدي ده په دې کې څه کېږي په دې کې تاسو وګورئ دوستانو کله چې تاسو دغه لیکنې وي دغه لیکنې ته تاسو یعنې تیزي ورکولی شئ رنګینولی شئ خو دغه کوم داسې مهم اپشن نه دی څنګه ورسره پیچل دی چې دغه یو څه مهم اپشن دی که زه غواړم افغانستان د په دې خوا کې دغسې اوږد وغځېږي یا د دغسې اوږد وغځېږي که نه هر اپشن چې زه غواړم دلته لومړی به یې تاسو فعالوئ وبخښئ ما فعاله نه وو تاسو وګورئ دغه کوم ډول چې تاسو دغه د اپشن جوړول غواړئ ډېرو ځایونو کې به مو دغه نومونه اورېدلي وي البته دغه نومونه به مو لیدلي وي چې دغسې اوږده ښایسته راغلي وي
نو هغه کارونه چې کوم کېږي هغه ټول دلته کېږي ښه هغه کارونه تاسو دلته په موبایل کې کولی شئ په اسانۍ سره تاسو وګورئ د چیک په لرې کړئ اوس وګورئ څومره ښه ښکاري دغسې یو عادي لیکنه وه دغسې یو سټایل کې راغله او بل چې کوم دی هغه 3 بغدي څرخونه دي یعنې د دې تواول دي د سر او پای او پرخوا مثلا سره د دې ډول وتاویږي یا د پای کې دغسې شي نو چې هر ډول غواړئ دغه دی ورچپ او رستې خوا یعنې پښې او کیڼه خوا د کوم ډول نه لاړ شي مثلا دې خوا ته دې لاړ شي دې خوا ته دې لاړ شي په چپه رسته خوا کې په کوم خوا کې چې ښه ښکاري په همغه خوا کې برابر کوي نو دا اپشنونه د دې په خاطر استعمالیږي او په څنګه ورسره چې کوم دی هغه همدغه دریم بغدي دی دا چې کله تاسو فعاله کوئ نو ډېر یو خو ډېره وطنه ده یعنې کشولي بیخي زیات دي دغه چې لږ کم کړئ دا دلته تاسو په دغه کمولو ځای کې کولی شئ او بل چې کوم دی پیچل دي نو په دغه ځای کې هم تاسو کولی شئ چې دغه کش کړئ کم کړئ یعنې تاسو دغه دلته د ډیزاین هم ګورئ دوستانو تاسو خپله وینئ چې دغه په کومه طرحه کې برابرېږي نو نومونه هم دلته دغسې ډیزاینولی شئ یعنې څومره دې تور شي مثلا څومره د دغه خپل سپین رنګ انتخاب دی رستې خوا ته څومره داسې تاو او راتاو شي داسې دغه رسته چپه خوا ده او پس چپه خوا د سر چپه کول دي یعنې ټوله لیکنه تواول دي او د دې لاندې دغه سیه ده سیه په هر ځای کې دوستانو چې راته تاسو پوهېږئ خپله په دې باندې پوهېږئ چې دغه شیډو دی سیوری دی بل سختوالی دی خو داسې کوم مهم اپشنونه نه دي او نه مهم اپشن دغه دی بل بغدي دریم بعدي سیه ده په بغدي سیه کې څه کېږي یوازې لاندې کیله تېرېږي هېڅ مهم اپشن نه دی نه کوم په درد درځي یعنې سره کیله ترسره کوي یا کومه بله کیله ترسره کوي هغه رنګ یې تیزوي هغه خموالی کوي هغه ګردوالی کوي پڅوي د هغې غټوالی انتخابوي څومره باید غټه شي ورته دلته مثلا د غټه مې چې کړه داسې وګورئ په دې ډول دی دا هم کوم دومره مهم اپشن نه دی خو بیا هم شاید په ځینو ځایونو کې په کار درشي او آخري اپشن چې کومه دی غټه سایه هېڅ په کار نه درځي ځکه لاندې دغسې یو چټي ځای برابر کړي د دومره په درد نه خوري خو کله دغسې چې آخري حد ته ورسوي کله کله بیا ځینې نومونه ښایسته ښکاره شي نو د هغې لپاره به درد خوري دوستانو دغه و نننی دغه د پای اپشن چې مونږ تر پایه ورسولو انشاءالله راتلونکي اپشنونه به دغه وایو نو هیله در څخه کوو چې ویډیو در سره لایک کړئ او د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ تر بلې ویډیو په خدای سپارم الله په امان ښه وختونه